بسم الله الرحمن الرحیم. څوارلس هغه شیان دي چې په هغه باندې روژه نه ماتیږي. اول، په هیره سره خوراک یا څښاک کول، په دې باندې روژه نه ماتیږي. دویم، په هیره سره جما کول، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دریم، په خوب کې انزالېدلو سره هم روژه نه ماتیږي. څلورم، په سر غوړولو یا ژره غوړولو، بریتونه غوړولو سره په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. پنځم، رانجه لګولو سره سترګې تورول، په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. شپږم، په مچ اخیستلو سره هم روژه نه ماتیږي. اووم، په وینې ورکولو سره هم روژه نه ماتیږي. خو کوم سړی چې وینه اخلي د هغه روژه ماتیږي. اتم، ګرد و غبار حلق ته ولاړ سي، په دې باندې هم روژه نه ماتیږي. نهم، د غاښو په منځ کې چې کوم شی باندې په پیشلمي باندې څوک خوراک وکړي، په غاښو کې یا غوښه بندوي یا یو دانګي بندوي، هغه تیر کې سار بیا روژه نه ماتیږي. لسم، په قی کولو سره روژه نه ماتیږي. که یو چاته خپله قی رالی نو روژه نه ماتیږي، او که د قصد ووی بیا روژه ماتیږي. یولسم، مسواک وهلو سره روژه نه ماتیږي، او برش کولو سره، غاښونه برش کولو سره روژه نه ماتیږي، لیکن دا مکروه دی. دولسم، په ناړو یا بلغم تیرولو سره، خپل ناړې یا بلغم تیرولو سره روژه نه ماتیږي. دیارلسم، عطر لګولو سره روژه نه ماتیږي. او څوارلسم، ستن لګولو سره روژه نه ماتیږي. دا څوارلس شیان وو چې په دوی باندې روژه نه ماتیږي. نور شیان هم شته دي، لیکن دا څوارلس خاص شیان وو چې ما تاسو ته بیان کړل.